هلکه ځان ورته څنګه افیسر ښکاري. ګوره د فیوچر افسرانو اول خبره دا ده چې تاسو د سی ایس ایس او د پی ایم ایس د اسلامیات په سیلیبس باندې پوه شوئ. بیا د هغې نه بعد ستاسو په مایند کې یو آوټلاین، یو میپ یا یوه خاکه جوړه شوه چې د اسلامیات کم ټاپکس دي او دا به مونږ څنګه د دې نوټس جوړو، مونږ به دا څنګه انډرسټینډ کوو. او د هغې نه بعد تاسو په دې باندې هم پوه شئ چې په اسلامیات کې کم امپارټنټ ټاپکس دي یا کم امپارټنټ کوېسچنز دي، په هغې تاسو پوه شوئ. نو اوس دې نه مونږ اول انډرسټینډ کوو چې په دین او په مذهب کې څه فرق دی. او که چېرې تاسو پاس پیپرز وګورئ نو په هغې کې بار دا کوېسچن چې دی هغه راغلی دی چې دین اور مذهب میں کیا فرق ہے یا what is the difference between دین and religion. نو اول تاسو ځان په دې کنسپټ باندې پوه کړئ چې what is the difference between دین and religion. چاته لکه څه پته شته چې د دین او په مذهب کې فرق چې دی هغه څه دی؟ ګورئ صاحبانو، دین چې دی نو دا کمپلیټ کوډ آف لایف دی، یعنی د انساني زندګۍ چې څومره هم پهلو دي، د انساني زندګۍ چې څومره هم اسپیکټس دي، نو دا د هغې ټولو دپاره اصول تعالی درکړي. مطلب دې کې به تا ته د انساني زندګۍ د هر پهلو دپاره تعلیم، د دې دپاره اصول، د دې دپاره پرنسپلز دا به تا ته میلاویږي، انسټرکشنز چې دي هغه به تا ته میلاویږي. خو ریلیجن چې کوم دی، مذهب چې دی، نو دا صرف او صرف د عباداتو او د عقایدو مجموعه ده. لږ آسانو الفاظو کې پې ځان پوه کړئ. انساني زندگی چې کومه ده نو د دې ډېر شی پهلو وي، یعنی یو انسان چې دی نو یو د هغوی معاشرتي زندگی چې په معاشره کې به دې څنګه ژوند تیري، کوم ته چې مونږ سوشل لایف ورته وایو، سوشل سپیر ورته وایو. بل چې دی نو هغه د انساني زندګۍ یا د انساني معاشرې چې کوم دی نو هغه دی پولیټیکل سیسټم، سیاسي نظام چې مونږ څه ته وایو. دغه شانتي اکنامک سیسټم، معاشي نظام. دغه شانتي بله پهلو چې کومه ده هغه د جوډیشري، عدالتي نظام. بیا دغه شانتي ایډمنسټریشن، انتظامي نظام چې کومې چې انتظامیه به څنګه وي. بیا دغه شانتي تعلیمي نظام د معاشرې، مطلب دا هم یو پهلو ده. او دغه شانتي یو چې دی نو هغه پکې دی چې مذهب به د دغې انساني معاشرې څنګه وي. دا انسانان چې پاتې کېږي نو دوی به مذهب څه وي، ریلیجن به د دوی څه وي. نو دا د انساني زندګۍ ټول پهلو دي. دین څه چل کی هغه تعالی د دې ټول پهلو دپاره راهنمایي درکړي، د دې ټول پهلو دپاره تعالی اصول درکړي. خو مذهب چې کوم دی نو هغه صرف او صرف د هغې تعلق د څه سره دی؟ د هغې د عقایدو سره، د بلیف سره او د ورشپ سره، د عباداتو سره دی. نو عقاید او عبادات دا چې راجمع شي نو دې ته مونږ په یو ځای باندې څه وایو؟ مذهب ورته وایو، ریلیجن ورته وایو. او دغه ریلیجن کو هغه ریلیجن دی، ټیک ده، کو هغه سوسایټي ده، کو هغه پالیټکس دی، کو هغه اکانومي ده، کو هغه ایډمنسټریشن دی، کو هغه ایجوکیشن دی یا هغه جوډیشري ده. دا ټول چې دي نو دا بیا شامل دي په څه کې؟ دا په دین کې شامل دي. نو دین څه چل کی؟ دې ستا ټوټل دی، یو انسان ټوټل زندگی دی کور کی، کو هغه د هر یو نظام دی د زندگی نو هغه دی کور کی. او مذهب چې دی نو هغه صرف او صرف عبادات او عقاید چې دی هغه کور کی. اوس تاسو لږ ونته کې اسلام طرف ته راشئ، بیا پې نور هم د دې نه ښه پوه شئ. اسلام چې دی نو دا تاسو وګورئ کمپلیټ کوډ آف لایف دی. تاسو ورته وګورئ اسلام څه دی؟ لکه کمپلیټ کوډ آف لایف دی. په اسلام کې تا ته د معاشرتي نظام دپاره هم اصول میلاویږي چې ته به په معاشره کې څنګه ژوند تیرې، ته به د مور پلار سره څنګه ژوند تیرې، د ښځې سره به ژوند څنګه تیرې، ښځه به د خاوند سره ژوند څنګه تیري، د بچو سره به ته څنګه اصول سلوک کې، دغه شانتې د ګاونډیانو سره به ته څنګه سلوک کې. تاسو که چېرې وګورئ نو پوره معاشرتي نظام چې دی هغه اسلام تا ته ښودلی دی. نو په اسلام کې معاشرتي نظام چې دی هغه موجود دی که نه؟ تا ته ټوټل اصول درکړي چې په معاشره کې به ته ژوند څنګه تیرې. بیا کو چېرې تاسو وګورئ نو د اسلام سیاسي نظام ته وګورئ چې بادشاه به څنګه وي، د عامو خلکو یعنی د عوامو به څه ذمه داري وي،
بیا چې کوم بادشاه دی دغه سره کوم وزیران دي د دې ټولو تاسو وګورئ یعنی عهدې والا خلک چې دی نو د هغوی دپاره اسلام انسټرکشنز چې دي هغه ورکړي دي چې ته به څنګه ملک به ته څنګه چلی. دغه شانتې که چېرې تاسو وګورئ نو د اسلام بیا اکنامک سیسټم یا معاشي نظام چې دی هغې ته تاسو وګورئ نو ګورئ اسلام تا ته وایي چې ته به پیسې څنګه ګټې، د پیسې د ګټلو به څه طریقې کاري، بیا د هغې نه بعد کمې کمې پیسې حلالې دي کمې حرامې دي، بیا به ته زکات ترېنه څنګه ورکوې. نو اسلام تا ته یو اکنامک سیسټم چې دی هغې هم تاله درکړی دی. بیا کو چېرې تاسو وګورئ ایډمنسټریشن نو په اسلام کې چې کوم انتظامی نظام دی یا انتظامیه چې دی نو هغه به د یو ملک یا د یو اسلامک سوسایټي هغه به څنګه وي نو تا ته د هغې دپاره هم اصول درکړي دي. بیا کو چېرې تاسو وګورئ نو اسلام تا ته تعلیمي نظام هم درکړی دی چې ته به کم کم څیزونه سټډي کې او کم کم څیزونه به نه سټډي کې. تاسو په دې باندې هم دغه کې هغه تعلیم چې هغه انساني فایدې دپاره دی او تا د الله نه لرې کي، تا د دین نه هم نه لرې کي، نو هغه تعلیم چې دی هغه ته کوه. په دې باره کې علامه اقبال ډېر یو ښکلی شعر هم ویلی دی. بیا دغه شانتې اسلام تا ته عدالتي نظام هم ښودلی دی چې مطلب په اسلامي معاشره کې به عدالتي نظام څنګه وي، انصاف به څنګه وي، سزاګانې به څنګه ورکولی کېږي. نو هغې دپاره هم اصول په اسلام کې شته دی. او دغه شانتې اسلام تا ته مذهبي تعلیمات هم درکړي دي. مذهبي نه څه مراد دی؟ اسلام تا ته عقاید هم درکړي دي چې یو اسلامي معاشره کې به د مسلمانانو عقاید څه سي، لکه عقیده توحید، عقیده رسالت، عقیده آخرت، په ملایکو باندې ایمان، دغه شانتې په کتابونو باندې ایمان، په نبیانو باندې ایمان یا په رسولانو باندې ایمان. نو دا عقاید دي، اسلام تا ته د عقاید ښودلی دي. او بیا د هغې نه بعد اسلام تا ته عبادات ورشپس چې دي هغې درته هم ښودلی دي چې ستا به ورشپس کم کمي، نو مونځ، روژه، زکات، حج او د هغې نه بعد بیا پسې جهاد. نو اسلام چې دی هغه تا ته د انساني زندګۍ ټوټل چې څومره هم اسپیکټس دي، څومره هم پهلو دي، د هغې په باره کې تعالی رهنمایي درکړي. نو اسلام زموږ سره بیا څه شو؟ دین شو. دا د ټول نه بیسټ اگزامپل چې هغه دغه دی. اوس په دې باندې پوه شئ که نه چې دین څه ته وایي. او بیا په دې دین کې دا مذهب چې کوم دی نو دا پکې یو پارټ دی، یو حصه ده د انساني زندګۍ. دا ټوټل چې دي د حصې دي که نه، دا اسپیکټس دي، پهلوی دي. نو په دې ټولو پهلو کې یو پهلو چې کوم دی هغه څه شی دی؟ هغه مذهب دی، هغه پکې ریلیژن دی. نو که زه تاسو ته لږ آسان کړم نو ګورئ دا فار ایگزامپل زمونږ سره یو څیز دی روغ، ټیک ده، او په دې کې دا پکې حصې دي، ټیک شو. مثال په طور باندې دا پکې څه شو؟ دا پکې پالیټکس شو، دا پکې اکانومي شوه، دا پکې سوسایټي شوه، دا پکې ایډمنسټریشن شو، دغه شانتې دا پکې جوډیشري شوه، او دا یو پارټ چې دی هغه پکې څه شو؟ ریلیژن شو. نو مطلب د دې خبرې څه دی؟ چې دین دا ټول دی او په دې کې یوه حصه چې کومه ده هغه صرف څه دی؟ مذهب دی. اوس تاسو په دې کنسپټ باندې پوه شوئ چې په دین او په مذهب کې فرق چې دی هغه څه دی. زه اوس تاسو نه کوېسچن کوم، اسلام دین دی او که اسلام مذهب دی؟ ویری ګډ. اوس ما طرف ته لږ غونډه کې متوجه شئ. اسلام چې دی نو دا دین هم دی او اسلام مذهب هم دی. ځکه چې کو چېرې تاسو وګورئ نو په اسلام کې د دې انساني زندګۍ د هر یو پهلو دپاره تعلیمات موجود دي، هدایات موجود دي، اصول موجود دي، پرنسپلز موجود دي، ټیک ده. او کو چېرې تاسو وګورئ نو په اسلام کې عبادات او عقاید هم شته. په اسلام کې ورشپس هم دي که نه، عبادات پکې هم دي او په اسلام کې عقاید هم دي. نو اسلام چې دی هغه مذهب هم دی او اسلام دین هم دی. خو مونږ به اسلام ته دین وایو، ترجیح به مونږ کوم یو لفظ ته ورکو؟ دین لفظ ته به مونږ ترجیح ورکو. وجه دا ده چې الله تعالی په خپله باندې په قرآن مجید کې فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. بیا د دې نه علاوه کو چېرې تاسو بل آیت ته وګورئ نو په هغې کې هم الله تعالی فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نو تاسو وګورئ د دین لفظ په قرآن مجید کې استعمال شوی دی د اسلام دپاره. نو ځکه مونږ چې وایو نو مونږ به هم څه کوو؟ مونږ به د اسلام دپاره دین لفظ چې دی هغه استعمالو. کو چېرې ستاسو نه کوېسچن هم داسې شوی و چې اسلام دین دی او که مذهب دی
نو تاسو به ولا فل ایکسپلینیشن ورکوئ چې اسلام دین هم دی او اسلام مذهب هم دی. اسلام دین څنګه دی چې اسلام کې د ټول زندګۍ د هر یو پهلو دپاره تعلیمات اصول موجود دي. دا مونږ ته کمپلیټ کوډ آف لایف راکړی شوی دی. نو په دې وجه دا دین هم دی او اسلام مذهب هم دی، ځکه چې په اسلام کې عقاید او عبادات چې دي هغه هم مونږ ته بیان کړی شوي دي، مونږ له راکړی شوي دي چې کوم زمونږ عقاید وي او کوم به زمونږ عبادات وي. نو اسلام دین هم دی او اسلام مذهب هم دی، خو مونږ به ورته دین وایو ځکه چې الله تعالی په خپله باندې په قرآن مجید کې اسلام ته دین لفظ ورکړی دی. اوس په آی هوپ چې تاسو کنسپټ بالکل کلیر وي په دې باندې.